کوشش کوو چې هغه اعمالو کې د کم د لاسه چې الله تعالی سره مینه کوي. ډېر زیات اعمال دي چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی د خپل بنده سره مینه کوي. او دا خبره په ویلو کې هم عجیبه ده، الله سبحانه وتعالی د خپل بنده سره مینه کوي. ډېر غټ د شرف خبره چې هر شو رب د چا سره مینه محبت کوي. الله سبحانه وتعالی موږ په کسانو کې په کوم باندې چې الله سبحانه وتعالی مین دی او کوم سره چې الله سبحانه وتعالی مینه محبت کوي. په هغې نه مخکې به یو خبره کوم د اسبابونه مخکې. که ته دا وایې چې زه په الله باندې مین یم او الله په تا باندې مین شي او تا سره مینه محبت کوي، نو دا درته په اوله کې ووایم چې هر هغه کار به پرېږدې د کوم نه چې الله منع کړی او هر هغه کار به کوې کوم چې درته الله ویلی. اولنی سبب چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه دا دی چې ته د الله سره مینه وکړي. چې کله ته د الله سره مینه محبت کوې نو الله به تا سره مینه محبت وکړي. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. ای ایمان والو که چېرته تاسو زما د دین پرېښو، ور الله غني ذات دی، او که تاسو کې چا زما دین پرېښو فسوف یأتی الله بقوم، نو الله به بل قوم راولي او هغه به څنګه یحبهم ویحبونه، الله به د هغه قوم سره محبت کوي او هغه قوم والا به د الله سره محبت کوي. نو دې کې څه وایي؟ الله به د هغوی سره محبت کوي او الله سره د محبت په څه وجه کوي؟ ځکه چې هغوی د الله سره محبت کوي. نو څومره چې ته د رب العالمین سره محبت کوي دومره به هغه تا سره محبت کوي. او د هغه سره غټ محبت کول دا دی چې ته د هغه د دین قدر وکړې، د هغه د حدودو کومې پولې چې الله یې ښودلي د هغې قدر او احترام وکړې. د الله سره مینه محبت دی. کله چې د هغه نوم واورې زړه دې نرم شي، کله چې د هغه خبرې واورې خوشحاله شي او زړه دې کېږي چې همیشه دې د ناس او د ستا مینه د الله سره او دې شي انسان سره رب العالمین مینه کوي. دویم سبب چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه د قرآن سره مینه کول. چې څومره یو سړی په قرآن باندې مین وي، څومره د قرآن تلاوت کوي او څومره په قرآن کې سوچ کوي، څومره د قرآن علم کوي، دومره به الله په دې سړي باندې صحیح مین وي. د افسوس خبره او د یری خبره او ډېره خطرناکه خبره، او څومره چې د قرآن نه لري دومره به د الله نه لري. او زه نه تپوس کوم جواب ځان له ورکړه، نن دې څو پاڼې تلاوت کړی، ځان له جواب ورکړي چې ستا د مینې پته ولګي چې ته په الله څومره مین. ته دا معلومول غواړې چې الله په تا څومره مین دی، بس ته دې ته وګوره چې ته په قرآن څومره مین یې. څومره چې یو سړی د قرآن سره مینه کوي دومره به رب العالمین د ده سره مینه کوي. دا خبرې د چا دي؟ د الله. او څوک چې د چا سره مینه محبت کوي نو د هغه په خبرو باندې نه مړېږي، نه مړېږي. څومره چې ته په الله مین یې دومره به دا خبرې اوري. ځکه دا نیکان خلک همیشه د قرآن سره تعلق ساتي، همیشه د قرآن سره تعلق ساتي، همیشه د قرآن تلاوت کوي. دلیل به څه دی چې کوم سړی په قرآن مین نو الله دغه سړي سره مینه کوي؟ دلیل به هغه حدیث دی چې کوم بخاري کې راغلی دی چې یو صحابي به دا چل کو چې په هر رکعت کې به سوره اخلاص به وي. نو څه کسانو شکایت وکړ رسول الله ته چې یا رسول الله پلانې چې دی په هر رکعت کې سوره اخلاص وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سلوه، ځنه ته پوښتنه کوي چې دوی دا کار کوي څه چلې د نور قرآن نه دی یاد یا بل څه مسله ده. نو ته پوښتنه کوي هغه ته وایي چې دا په دې وجه چې دا د الله کلام دی، زه په دې صورت باندې مین یم. بل په دې کې د الله سبحانه وتعالی صفات دي لأنها صفة الرحمن، نو ځکه زه په دې صورت باندې ډېر زیات مین یم. په دې کې صرف د الله باشه، په دې کې صرف د الله صفات دي. چې کله هغه رسول الله ته خبرو کړم، رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وی اخبروه، تاسو له هغه ته وای ان الله يحبه. ګوره دا سړی په قرآن باندې مین دی، نو نتیجه سره وته الله هم د دې سړي سره مینه کوي. او په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی اخبروه ان حبك اياها ادخلك الجنه. د دې صورت سره د مینې د لاسه الله ته جنت ته بولي. ته چې په دې صورت باندې مین الله ته جنت ته بولي. سم خیال چې سړی په ټول قرآن باندې مین او د قرآن د تلاوت په مخه کوي، په مخه کوي، او تفسیر یې زده کوي، ترجمه یې زده کوي، او یادې یې زباني. دې سړي سره رب العالمین څومره مینه کوي. ځکه چې واضح دلیل لسته په مینه باندې زه په الله مین یم. دلیل لري زه دا په خبرو ډېر مین د قرآن تلاوت ډېر کوم، یادوم مې په سینه کې قرآن پروت دی. دا څومره چې انسان چې په سینه کې قرآن پروت دی د قیامت پر ورځ رب العالمین ته مخامخ شي. دریم سبب چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی د بنده سره مینه کوي هغه دا دی چې جهاد کول د رب العالمین په لار کې. جهاد د اسلام یو
یو عظیم رکن دی، غټ رکن دی او هر سړی نشي کولی، ځکه چې د دې لپاره مضبوط ایمان پکار دی. په دې کې به د بدن قرباني ورکوې، د مال قرباني به ورکوې، د بچو به ورکوې، د مور پلار به ورکوې، د علاقې به ورکوې، لنډه د دې ژوند قرباني به ورکوې. او د ژوند قرباني ورکول دا ګورې د خبرو کار نه دی، دا چې ایمان نه کنه نشي کولی. نو د الله په لار کې جهاد کول دا ډېر غټ ایمان غواړي او ډېر شرف ول انسان چې الله ولدا دا موقع ورکوي. الله دې موږ دغه موقع راکړي، الله دې موږ شهادت راکړي په خپل لار کې. جهاد د الله په لار کې کول، الله سبحانه وتعالی دغه کسان مبارک وي، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. الله مینه کوي او الله محبت کوي دا کسانو سره چې هغوی جهاد کوي د الله په لار کې. دې کې څه ټکی راغلی؟ الله د هغوی سره څه کوي؟ محبت کوي. که ته دا وایې چې الله په تا باندې مین شي او تا سره مینه محبت کوي، جهاد وکړي. او جهاد د الله په لار کې وایي، د ملک دپاره نه، د قوم نسب دپاره نه، د ژبې دپاره نه، د صرف او صرف د الله د دین دپاره، سره د شروطو د قواعدو د قوانینو. نو جهاد هغه جهاد چې د الله د دین دپاره وشي. څلورمه وجه دا ده د مسلمانانو سره مینه کول. د مسلمانانو سره مینه محبت کول، الله به تا سره مینه محبت کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوی دا کسانو مبارک فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، مخکې سوی أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. او دغه کسان کوم سره چې الله مینه محبت کوي، دغه کسان د کفارو په مقابله کې ډېر سخت او د مسلمانانو سره سری ډېر زیات نرم دي. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم الله و یو د حدیث ته وکړي وجبت محبتي للمتحابين فيا. هغه کسانو باندې زما محبت واجب شوی دی او لازم شوی دی چې د هغوی سره محبت وکړم، کوم کسان چې زما دپاره د یو بل سره مینه محبت کوي. بیا وایي وجبت محبتي للمتجالسين فيا، الله وی زما محبت واجب دی دا کسانو لپاره او هغه واجب شوی دی کوم چې زما دپاره د یو بل سره کینی. مخکې وایي ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، او کوم کسان چې زما دپاره زما د راضي کولو دپاره په یو بل پسې ځي، د یو بل تپوس کوي، د یو بل سره منډې وایي، نه دا کسانو باندې لازم شوي دي چې دوی سره مینه محبت وکړه. که ته دا غواړې چې الله تا سره محبت وکړي، نو څه به کوې؟ مسلمانانو سره محبت کوي. په دنیا کې هر مسلمان چې هغه دپاره به زړه پاک ساتي، هلته به الله تا سره مینه کوي. بل د چا سره چې تعلق ساتي د مسلمان سره د دنیا لپاره به نه ساتي. مینه محبت صرف او صرف دې لپاره چې الله راضي شي. نو څومره چې یو سړي کې ایماني دومره به ورسره مینه کوي، او څومره چې یو سړی نافرماني نو دومره به ورسره څه کوي؟ دشمني کوي. نو اوس کافرانو سره دشمني کول دا زمونږ دین دی، او د مسلمانانو سره مینه محبت کول دا زمونږ دین دی. نو د مسلمانانو سره خیرخواهي کوئ او د خپل زړونه پاک کوي. وره چا سره په زړه کې بغض، حسد، کینه دا به بالکل نه ساتي، او کوشش وکړي چې مسلمان سره منډه ووایي، کوشش وکړي چې هغه سره مرسته وکړي، کوشش وکړي چې هغه سره په سخته کې ودرېږي. پنځم سبب دی د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول. ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوې نو الله به تا سره مینه محبت کوي. دلیل قل ان کنتم تحبون الله، ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه که تاسو په رښتیا د الله سره مینه کوئ فاتبعوني، نو زما تابعداري وکړئ، یعنې د پیغمبر تابعداري وکړئ. نتیجه به سره وځي یحببکم الله، الله به تاسو سره مینه محبت وکړي. که څوک دا غواړي چې رب العالمین عرش والا رب ما سره مینه محبت وکړي، د پیغمبر طریقه مضبوطه راونیسه، مضبوطه راونیسه. نو د چا د طریقې لپاره ګوره د پیغمبر طریقه پرې نه دی، داسې نه چې د مولوي صاحب دپاره د پیغمبر حدیث پرې دی، داسې نه چې د قام قبیلې دپاره د پیغمبر طریقه پرې دی، داسې نه چې د مذهب دپاره پیغمبر پرې دی. ځکه چې دا شرط یې ښودلی الله. ته دا غواړې چې الله تا سره مینه وکړي، او زه دا غواړم، بس صحیح ده. څه وکړه؟ د الله سره مینه وکړه، نه د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه. دې کې جواب ته د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه. چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه، نتیجه یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم، تا سره به مینه کوي او ستا ګناهونه به وبخښي. ښه نو اوس یو سړی راغی زه په الله مین یم او زه غواړم چې الله ما سره مینه وکړي، موږ ته د پیغمبر تابعداري وکړه. وایي نه زه خو د مذهب نه مجبور یم. نتیجه الله به سره مینه کوي؟ نه کوي ورسره. پوه شه چې کوم سړي د قرآن او حدیث مقابله کوله، دا صفا نتیجه ده چې په ده باندې الله نه دی مین، الله د سره مینه نه کوي. ځکه که الله د سره مینه کوله، نه ده به د پیغمبر تابعداري کوله،
او د پیغمبر تابعداري نه کړل د سره مینه نه کوي نو د رسول الله صم طریقه مضبوطه راونی شي دغه خپل شکل دغه په شکل جوړ کړي خپل لباس دغه په لباس جوړ کړي خپل غم خادي دغه په غم خادي باندې طریقې باندې کوي خپل ټول ژوند د الف نه یا پوری د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم دغه په طریقه باندې کوي او که دغه په طریقه دی نه کو الله تعالی سره مینه نه کوي شپږم سبب چې دغه د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه د خلکو سره د خلکو خیر خوای کول د خلکو سره خېګړه د خلکو سره خېګړه د انسانانو سره خېګړه کدا چې دیو کو نو الله به تاسو سره مینه کوي او خېګړه په هر څه کې د ژوند په هر خبره کې خېګړه کول احسان کول بل انسان ته الله سبحانه وتعالى په قران کې واحسنوا احسانو کې دیو بل سره خیر کوي دیو بل سره خېګړه کوي ان الله يحب المحسنين الله احسان ولا خلق خوښ کوم سړی چې د انسانانو او د مسلمانانو لپاره خېګړه غواړي د غوي سره منډه وي د غوي سره احسان کوي الله د دې سړي سره مینه محبت کوي او چې کله تر چا سره منډه وي او یو پر لاس اوچت کوي او دا وایي چې الله دې وبخ څومره ته نو څه غواړي چې یو کونډه زنانه الله تعالی اوچت کوي بډې ښځه الله تعالی اوچت کوي یو غریب سړی الله تعالی اوچت کوي دا وایي چې دې وبخ ته نو څه غواړي الله وم سبب چې دغه د لاسه رب العالمین د انسان سره د بنده سره مینه کوي هغه د خپل بدن ظاهری او باطنی د پاک ساتي دلیل به دې څه دی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین الله کسان خوږي چې توبه وباسي که ګناه دي چې توبه توبه وباسي د ګناه پرې دي او د الله کسان خوږي چې د پاکي او د صفای خیال ساتي دوه قسمه خلک دي د الله توبه وستونکي او پاک سره خوږي نو د پاکی نه مراد کومه پاکی شو د بدن او د توبې نه مراد کومه پاکی شو د نه باطنی نه چرته چې دنم ګناه وشو ګناه د هر انسان نه کی ځکه شاعر من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک د بری دنیا کې چې سره ګناه نه کړی په عام انسانانو کې څوک د ګناه نه کړی ومن له الحسنى فقط هغه څوک د عام انسانانو کې چې صرف نه کېنی کړی څوک شته ګناونه زموږ د ټولو نه کی رسول صلی الله علیه وسلم وخير الخطائين التوابون خو خطا کار هغه دی چې د خپل خدای او د ګناه نه بعد بیسو کی توبه وباسي نوې ژوند شروع کا نوې ژوند د وسنه شروع کا د وسنه څومره ګناونه چې لیکلي دغه پرې ګیره د خریلې د دینه توبه وباسه ګیره د وړکلې د دینه توبه وباسه مور پر سره بد کې د دینه توبه وباسه خزي بچو سره ظلم کې د دینه توبه وباسه مونږ او دس کې کمې کې د دینه توبه وباسه رب العالمین حقوق په صحیح طریقې سره نه ادا کړي د توبه وباسه یو نوې ژوند شروع او همیشه الله د توبه وباسه الله غسړې خوخي چې ګوره توبه وباسي دویم الله هغه کسان خوخي چې د بدن د صفای خیال ساتي داغه نه بچ کوم سبب دی چې راغی د الله سبحانه وتعالى په انسان باندې مین شي هغه د چې د خلکو نه ځان بے رغبت کول د خلکو نه ځان بے رغبت کول څه مطلب دی د خلکو سره غم خادي نه کول د انسانانو د پیسو نه ځان بیزاره کول د تمې د انسانانو نمو ساته چې دیو ما سره منډه وي دیو ما سره مرسته وي بلکې خپل تم صرف ته چانه ساته د الله او کله چې د الله نه صرف تم ساته نو الله سبحانه وتعالى په پتا مې یو تاسو مینه محبت کوي نه سم ډیر خلک ګوري د انسانانو سره امیدونه تړلې شي خیال دې خبره انسانانو سره امیدونه پلان سره پیسې ډیر بدن تم ساتي د پلانې تکړه ضرور دی بدن نه تم ساتي د پلانې دې چانه د تم مساته چې رب العالمین د سره یې کنه هغه سره پر پوره دی او تقوا په سره کې راوسته د دې سره الله دغه انسان سره مینه کوي یو حدیث کې راځي ډیر عجیب حدیث ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي د الله درې قسمه بندگان خو التقي تقوادار پرهیزګار الغني چې خلکو نه بیزاره امید صرف د چاني رب العالمین دا سره راويتي الخفي پټ مطلب څه دی خپل عبادتونه صرف او صرف د چا لپاره کوي د الله لپاره نو په دې حدیث کې درې اسباب راوي تقوا د خلکو نه بیزاره کېدل اخلاص دا درې اسباب په دې حدیث کې دي دا نه چې کوم سبب دی چې هغه درس الله د بنده سره مینه کوي هغه د خلکو سره خوري اخلاق استعمالول رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کو سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن احب عباد الله الى الله یا رسول الله دا الله په خپل بندگانو کې کوم بندگان ډیر خوښتي جواب د رسول صلی الله علیه وسلم دا احسنهم خلقا طبرانی کې دا حدیث ویل چې اخلاق ډیر خولي دي او مزدار دي الله دغه سړي سره ډیر مینه کوي
د خلکو سره اخلاق خساته نفلی منځونه ډیر کول حدیث کې راځي بخاری کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه او زما بندليږي ما تر نږدې کیږي په نفلی منځونو باندې زه بیا دغه سره محبت کوم حتى احبه دا سړی به زما خوښي کوم سړی چې نفلی منځونه ډیر کوي خدا ګوره دا هغه سړی د پاره چې لکه د پرزو خیال ساتلی او به دوی مرحله ته تللی الله سبحانه وتعالى دې موږ سره محبت وکړي الله سبحانه وتعالى موږ په هغه انسانانو کې کوم سره چې الله محبت کوي کوم سره چې الله مینه